طالب مشرانو پر افغانانو ننګ وکړ. د تورخم دروازه یې د تګ راتګ پر مخ وتړل. همدارنګه په تورخم کې شدیده جګړه روانه ده. دا چې دروازه ولې تړل سوې او د جګړې تازه حال څه دی، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د تورخم دروازه د تګ راتګ پر مخ وتړل سوه. د تورخم لپاره د طالبانو کمیسار مولوي محمد صدیق وایي چې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ ترانزیټي او سوداګریزو موټرو پر مخ تړل سوې ده. کمیسار زیاتوي چې پاکستانی اړخ په خپلو ژمنو وفا نه ده کړې. لا تر اوسه هم په سرحدي دروازو کې له افغانانو سره ناوړه چلند کیږي او دروازه د دوی د مشرانو د لارښوونې سره سم وتړل سوه. نوموړی زیاتوي هیله ده هیوادوال تر بلې خبرتیا تورخم ته له تګ څخه ډاډه وکړي. همدارنګه څو ساعتونه مخکې په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته سوې. افغان او پاکستاني چارواکو نن دوشنبه وویل د دوو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ تر ټولو مهمه لار یعنی تورخم تړل سوې او په سیمه کې د ډزو غږونه اوریدل کیږي. رویټرز خبري اژانس ته ځایي خلکو او همداراز د دوو هیوادونو چارواکو ویلي چې په تورخم کې ډزې روانې دي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویاندوی رویټرز خبري اژانس ته ویلي تورخم تړل سوی، موږ به وروسته جزئیات در سره شریک کړو. د پاکستان پوځ او حکومتي چارواکو هم تر اوسه پورې په دې اړه رسما څه نه دي ویلي، خو په تورخم کې د دغه هیواد دوه امنیتي چارواکو تایید کړه چې تګ راتګ بند دی او د دواړو خواو ترمنځ ډزې تبادله سوي دي. پاکستان عموما پر افغانستان د فشار راوړلو لپاره د تورخم یا سپین بولدک لارې بندوي. د تورخم لار دا ځل وروسته له دې بندیږي چې د طالبانو حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداري څرګندونې رد کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې د بلاول بوټو هغه څرګندونې له حقیقته لرې وبللې چې ګواکې ترهګري ډلې ښایي له افغانستان څخه ترهګریز فعالیتونه وکړي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله پامان.